شروع کوم پنوم د الله چې بخون کې مهربان دی. قسم دې په هغه فرښتو چې په سختۍ سره راکاږي ځینې ساګانی او په قلار راوباسي ځینې ساګانی او په هغه فرښتو چې په کائناتو کې په تیزی سره ګرځي بیا په حکم منلو کې د یو بل نه وړاندې کیږي بیا د خدای د حکم مطابق د معاملاتو تنظیم چلوي. کوم ورځ چې راشي د زلزلې جړق او ورپسې راشي یو بل جړق سزلونه بوي چې په دغه ورځ با د یری نه رپیږي سترګې بداغوي یریدون کی وی. دا خلک وای آیا واقع مونږ به بیرته بیا واپس راوستل کیږو؟ آیا سو وخت چې مونږه وراسته اډو کې شوی وای چې دا واپس خو به بیا ډېر د تاوان وی. حالکه دا بس دومره کار دی چې په زور یو आवाज به وشي او یو دم به دوی په یو فراخه میدان کې موجود وي. آیا تاسو ته د موسی علی السلام د قصې خبر در رسیدلې ده؟ کله چې هغه ته خپل رب د توا په مقدس میدان کې आवाज کړي وو چې فرعون ته ورشه هغه سرکشه شوه دی او هغه ته وایا چې آیا ته دې ته تیار یې چې پاکواله اختیار کړي او زستا د رب طرف ته تا ته لارو خیمه چې داغه یرا پتا کې پیدا شي. یا موسی علی السلام فرعون ته وراغه او هغه ته لوی نخه او خودله خو هغه دروغ وګڼو او وی نه منلو. بیا د دوکبازۍ د پاره واپس شو او خلک را جمع کړل او په اعلان سره ویل زستاسو لوی رب یم. اخر دا چې الله تعالی هغه د آخرت او د دنیا په عذاب کې راونی وو. په حقیقت کې پدې کې لوی عبرت ده د هر هغه چا د پاره چې هغه یریږي. آیا ستاسو پیدا کول زیات سخت کار دی او کو اسمان الله هغه جوړ کړو داغه چتی خو اوچت کړو بیا یې داغه توازن برابر کړو او داغه شپې خور کړه او داغه ورځ راوخ کړه د دین ورستو زمکه هغه وګړولا داغه نه داغه ابو او خوراک راوستو او غرونه پکې ودرول د ژوند د سامان پتور ستاسو د پاره او ستاسو د سارو د پاره. بیا چې کله هغه لوی هنګامه شروع شي په کوم ورځ چې انسان ته خپل ټول عملونه وریاد شي او هر کتون کتا دوزخ په ډاګه ښکارا کړی شي نو چا چې سرکشي کړی وي او د دنیا ژوند لې ترجیح ورکړی وي نو دوزخ با داغه د وسیدو ځای وي. او چا چې خپل رب ته د مخامخ ودرېدونه یره کړی وا او نفسي د غلطو خواهشاتو نه منع کړی وو نو جنت با داغه د وسیدو ځای وي. دا خلک ستانه تپوس کوي چې اخر هغه سات به کله راځي. ستاسو کار دی چې د دې وخت اوخه د دې علم خو په الله باندې ختم دی. ته صرف خبردارون کې هغه چالره چې د دین یره کوي. په کوم ورځ چې دوی دا قیامت وویني نو دوی ته به داسې معلومیږي چې دوی په دنیا کې یا د مرګ په حالت کې بس د یوې ورځې د غرمې نه وروستنۍ حصہ یا د غرمې پورې وخت تیر کړی دی.